سامونه او احترامات. له ننه زه 14 کاله مخکې مې له خپل بابک سره څه خوابدی راغی. د ماسپښین وخت و، موږ دواړو یو بل ته تیرې بیرې وکړې. زه تازه او جذباتي ځوان وم، کنې خبره دونې نه وه چې خوا مې په بده سوې وای. هسې احساسات مې پر عقل غالب و او نه مې غوښتل چې خپل پلار ته له جوابه بغیر پاته سم. پلار مې هم جدي اندېښمن سودایي خو له زړه ډېر نرم و. زما له جواب ورکولو سره په قهر سو او پر مخ یې یوه کلکه څاپېړه راکړه او دا یې ویل چې ما په ټول کلي کښې ستا غوندې سپین سترګی نه دی لیدلی چې و خپل پلار ته ځواب ورکوي. همدغه څاپېړې همدغه خوابدۍ زما پر مخ نوي اورونه بل کړه. نور مې هیڅ نه وویل او تیر سوم. د شپې ناوخته لاندې کوټې یعنې زیرخانې ته لاړم. پر دیوله مې د پلار صدرۍ راځړېدله. جیبو ته مې لاس کړ. په حافظه کښې مې نه دي چې څو وې، خو چې څو وې ټولې مې راواخیستې او سهار وختي د ملا پر اذان له کوره را رهي سوم. کور او کلی مې سوکه سوکه راڅخه فنا کېدی او بالاخر له ښاره هم راووتم. د ایران، زاهدان او اصفهان ته راورسېدم. په دې نه یم خبر چې زما له تېښتې وروسته به مې پر کورنۍ کمې سختې راغلې وي. پلار به مې څومرې ځایونه راپسې ګرځېدلی وي، مورکۍ به مې څومرې راپسې ژړلې وي. تجربه مې ډېره خامه وه. بس له ځان سره مې دا منلې و چې چیرې لاړم. 4 کسیزه کورنۍ مې درلوده، مور، پلار او یوه کشره خورکۍ چې مرجانه نومېده. د ژوند په سختو لارو کښې مې ټول هیر کړه. یوازې د مور څهره به مې کله کله سترګو ته ودرېده چې دی به ویل زویه د پلار په مخ کې د غږ ټیټ ساته. مور ته مې هم هیڅ اندېښنه نه لرله. په دې کشمکش کښې 15 کاله واوښتل. د غالیو اودلو په یو کارخانه کې مې کار کاوی. له خپلو کامیانو او ژبوالو مې ځان لیرې ساتئ. شاید کورنۍ مې هم اوس دا منلي و چې زه ژوندی نه یم او د دوی په زړونو کې نور زما ځای نه و پاته. بیا به مې ویل نه داسې نه ده. زه د مور نازولی او د پلار یوازینی نارینه اولاد یم. یوازې یو لیک به ولېږم کور ته چې مورې زه ښه یم، پلاره زه دلته یم، ژوندی یم. خو بس د دې ټولو ذهني کشمکشو برسېره مې ځان سایډ ته ساتلی و. نه یم خبر چې ما مې د پلاره د چی شي انتقام اخیستی، ولې مې زړه داسې ورته پړسېدلی و. عجبه د ماشومانو ضد نیولی وم. هغه وخت د اروپا لارې ډېرې اسانه وې. د کډوالو یو سیل ورماتو. زه هم د دغه کډوالو برخه وم. د یو لوی مزل وروسته د اروپا په دروازه ورننوتم او له هغه ځای ایټالیا ته لاړم. څه وخت پس د هغه ځای نشنالټي راته میلاو سوه او د انسان په حیث مې درناوی وسو. نوي خلک مې ژوند ته رالل، خو د کورنۍ هجر مې ژوند ډېر پیکه کړی و. یو ورځ یو چا پوښتنه راڅخه وکړه چې په وطن کې مور پلار کورنۍ څوک لرې؟ نو ډېر ژر مې جواب ورکړ چې نه هیڅ څوک نه لرم. ژوند هم داسې تېرېدی لکه سړی چې یوازې د ځان فکر کوي، نور د هیڅ چا غم نه لري. په پردۍ ژبه مې خبرې کولې او خپل شخصي کار ته مې دوام ورکړی و. یو ورځ مې د کار چوټي و، نری باران ورېدی. زه په خپله کمره کښې د کړکۍ خواته ناست وم. کښته مې کاته چې یو ماشوم له خپلې خورکۍ سره په باران کې لوبې کوي. دې لمحې او دې منظر پر ما ډېر لوی اثر وکړ. ما ته یې زما کشنۍ خورکۍ مرجانه او خپل خټمن کچا کور را په یاد کړ. دا څه تر معجزې کمه نه وه چې 15 کاله وروسته مې د کورنۍ د مینې او محبت یو توپان په زړه راپرېوتی او حتمن یې دې شي ته تیار کړم چې زیاتې خپل کور ته تللي. ټوله ورځ له کمرې څخه نه ووتم. ښه په چغو مې ژړل. هغه خټمن کور او د کور وګړي مې له ذهنه نه وتل، باوجود د دې چې زه ډېر بد وم او ما له دوی سره ډېره نازواني کړې وه. په 2مه ورځ لاړم وطن ته د تلو ټکټ مې وکړ. اوس نو په دې کش او ګیر کې یم چې لاړ سم که نه. په جهاز کې د ناستې او د پرواز شېبې ډېرې سختې وې، خو بس په زړه کې مې دا و چې څومره ژر وي کور ته لاړ سم او له خپل بابکه د خپل کړي ګناهو بخښنه وغواړم. ښار ته چې ورسېدم نو شپه په شپه مې شخصي موټر کرایه کړ تر خپل کلي پورې. ښه ستړی مزل مې وکړ او مازدیګر خپل کلي ته ورسېدم. کله چې موټر کلي ته ورلنډ سو نو ډریور ته مې ویل چې هغه څنډې له درسه هغه څو درختې، هغه څو د ښوونه درختې چې ولاړې
کلی مې ډېر بدل سوی و، یوازې زموږ کور هم هغسې و لکه څنګه چې 15 کاله مخکې ما پرې ایښی و. له موټره چې راکښته سوم ټولو کلیوالو لیدم خو هیڅ چا نه پېژندم. زما چهرې ډېر بدلون کړی و. زما همزولي تر ما د پاخه عمر ښکاره کېدل ځکه چې زما پوستکي 10 کاله په ایټالیا کښې اوسا ژوند تېر کړی و. د کور دروازې خواته روان وم. موټروان ته مې ویل چې زما بیک او سامانونه در سره راواخله. په دې بستو کښې مې مور پلار او خورکۍ ته څه ډالۍ راخستې وې. د کور په غولي چې راننوتم مخامخ په برنډه کښې یو ضعیف او کمزوری سپین ږیری ناست دی چې ښه مې ورته وکتل پلار مې دی. ورمنډې مې کړه، په لاسو یې ورپرېوتم، په غېږ کښې مې ټینګ ونیوی، په چغو چغو مې ژړل. پلار مې حق حیرانه و، صرف یې رد بد کاته. په غېږ کښې مې ټینګ نیولی و او په رژدېدلي غږ مې وویل بابا محمد یم. خو پلار مې هم هغسې راته کتل، شاید په سترګو د لیدو او په غوږونو د اورېدو صلاحیت یې له لاسه ورکړی و. زما په راتګ نه خوشحاله معلومېدی او نه خفه. ما یې په غاړه کښې لاس ورچولی و او ژړل مې په همدغه حال کښې یو ښځه له زینو څخه راکښته کېدله چې زه یې ولیدم نو ناڅاپه یې تر خولې غږ سو او یکدم پر هغه ځای ودرېده. ښځه د پاخه عمر ښکارېده، زړې جامې یې پر تن وې، چهره یې لمبو او د غربت څپو وهلې وه. ما نه پېژندل چې خواله یې ورغم نو پوه سوم چې دا خو هم هغه نازولې خور مرجانه ده چې زما ناځوانیو تر دا ځایه را رسولې وه. د مرجانې چغو ځکه او اسمان سره لړزوي او دا یې ویل چې د بابا سترګې درپسې ړندې سوې، غوږونه یې زموږ ساندو ورکاڼه کړل. تېر کال مور هم مړه سوه، مور مو نیستیو ناامیدیو او غربت مړه کړل. د زکندن تر اخري ساعته یې ستا انتظار کاوی. مرجانې د ګاونډیانو په کورو کښې کار کاوی او خپل ړوند کوڼ پلار یې ساتئ. د دې چغو زما په غوږو کې ازانګې کولې. خور مې پر هاکه وه. زه بیرته راغلم خو زه ډېر ناوخته سوی وم. هر څه هغسې نه و لکه څنګه چې ما پوه شي.